بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم محترمین وروڼو. نن به تاسو ته د استسقا د لمانځه طریقه وښیم چې د استسقا لمونځ څنګه کیږي او څه وخت کیږي. نو هیله ده دا ویډیو تر پای پورې وګورئ. د استسقا لمونځ هر کله که د باران د نه کیدلو له سببه څخه د کاختي خطر و، نو هغه وخت د الله تبارک وتعالی څخه د باران د طلب لپاره دعا کول او د استسقا لمونځ کول مستحب دی. حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم به کله یوازې دعا کوله، کله به هم لمونځ کوي. د استسقا د لمانځه طریقه دا ده چې ټول مسلمانان، نارینه، لویان، کوچنیان، سپینږیري او حیوانان پر پیاده په ساده لباس کې د خپلې عاجزي او بیکسي ښکاره کوونکي په یو ځنګل یا یو میدان کې سره ټول سي. هلته دې د امام په اقتدا سره 2 رکعاته لمونځ وکړي او په دواړو رکعتو کې دې امام په لوړ اواز قرات ووایي. د لمانځه تر فراغت وروسته دې د اختر د لمانځه په ډول امام خطبه ووایي. د خطبې څخه تر فراغت وروسته دې ټول په جمع سره دعا وکړي. د دعا ښه طریقه او صورت دا دی چې د لاسو شا د اسمان و طرف ته او مخونه د مځکې وخوا ته ونیسي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د استسقا په دعا کې لاسونه مبارک لاسونه به ښه پورته کوله او دا دعا یې کوله: اللهم اسقینا غیثا مغیثا مريئا نافعا غیر طار آجلا غیر اجل. رواه ابو داود. ترجمه یې داسې ده: ای الله، موږ ته د داسې باران اوبه راوڅښه چې ښه اوریدونکی وي، چې نفع رسونکی وي، ضرر رسونکی نه وي، ژر اوریدونکی نه په ځان سره اوریدونکی وي. باید چې دا عمل تر 3 ورځو پورې جاری وي او په هغو ورځو کې روژه، خیرات او بل نیک عمل کار مستحب دی. ملګرو، د استسقا د لمانځه نیت داسې دی: نیت کوم د زړه له اخلاصه لمونځ کوم 2 رکعاته مستحب د استسقا خاص خدای تعالی لره. اقتدا مې ده په دې حاضر امام پسې، مخ مې دی پر لوري د کعبې شریفي. الله اکبر. نو ملګرو، ډیره مننه کوم تر دې ویډیو تر پای پورې زما سره وئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وصل کا ټوله دنیا